دا شجاعت او قوت د انسانانو په څه شي ختمیږي؟ کله چې بدوي خلک د حضارې د ژوند ته راسي، دلته د حضارې په ژوند کې دا ډېر حکمونه او فرمانونه هم د سړي هغه شجاعت ختموي که نه، چې دلته ډېر امرونه در باندې دا داسې کوه دا داسې کوه، دا هم د سړي شجاعت او څوک ختموي. هغه د سړي کې د جنګ او د زړورتیا چې کومه ماده موجوده ده په بدو کې، هغه چې د حضارې ژوند ته راوړي، نو د حضارې په ژوند کې هغه د کمزورتیا سره مخ کېږي. ولې؟ هدسې ځکه په دنیا کې ژوند چې کوې ټول خلک مشران وي، که مشران لږ وي افراد ډېر وي. مشران لږ وي، اکثره انسانان د بل چا تر واک لاندې ژوند کوي. نو چې د بل چا تر واک و د بل چا تر قومندې لاندې ژوند کوي، دغه انسانان به دوه قسمه وي. یا به داسې انسانان وي چې تا باندې کوم حکمونه کوي، دا حکم په تا باندې د قهر او د غلبې او د سلطې په لحاظ کوي، تا باندې خپله سلطه چلوي، خپل قدرت او بادشاهي در باندې چلوي، دا هم د سړي هغه شجاعت او قوت ماتوي. که یې که نه طالبانو مثلا بدوي راغی، موږ طالبانو باید علمي مخ ته لاړ سو، د موږ ټول شجاعان هغه طالبانو باید د شجاعت نه ونه غورځول سي. خبر پوهېږئ تاسې؟ شجاعان مو باید د شجاعت نه ونه غورځول سي، ځکه د بعث او د جنگ خلک د همغوی دي. اوس ګوره، یو سړی و زهره ابن حوبه نوم، یو بل کافر جالینوس نومېده، د عمر صاحب خلافت و. دا زهره ابن حوبه د جالینوس پسې منډه کړله طالبانو، منډه یې کړه، مړ یې کړ. چې مړ یې کړ، د ده کوم سلب د اسباب چې اغوستلي ول 15,000 دینارو اندازه که درته قیمت درلود، دومره لویه قرباني یې وکړله. د دوی د جنگ مشر چې و هغه دی راوغوښته، او سعد رضی الله عنه، سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه، هغه د زهره ابن حوبه راوغوښت، وایي تا د ما بې اجازې جالینوس پسې ولې منډه وکړل؟ ولې دې بې ما بې اجازې مړ کړ؟ کوم اسباب چې ول هغه ټول سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه ترې واخیستل، ده ته یې ور نه کړ. خو دا ډېر لوی کافر و. نو هغه ورته وویلې څه ورته وایي دی. عمر رضی الله عنه خبر سو، عمر رضی الله عنه هغه ته خبر راولېږه د سعد رضی الله عنه ته، چې ته دا د زهره ابن حوبه هغه بأس و قوت و شجاعت مه ماتوه. تا چې ده ته ویلې چې ولې خو جنګ و جنګ کې خو خود نو تا نه به څه اجازې زتې غواړي، جنګ لګیا ده، ته مازې په ده خپله سلطه پخوي او په ده باندې مازې خپل حکمونه منې، بیرته خپل اسباب ټول ورکه، د مجاهد زړه مه ماتوه، هغه بې شجاعته کوه مه. دومره ښه علمي خبر ده چې څوک بدوي ژوند والا سړی وي، یو څوک شجاع وي، ډېر حکمونه ورباندې کول د هغه زړه ماتوي، هغه شجاعت یې ختمېږي. دا که نه طالبانو همداسې اوس ډېر چونکې د حضارې په ژوند کې حکمونه ډېر وي، د بدوي په ژوند کې که څه تیز موټرسایکل بیا څوک نه درته وایي چې په کراره ځه، که نه؟ که هر څه د بدوي په ژوند کې کوي څوک څه نه درته وایي، نو هلته سړی شجاع وي، حکمونه چېرته ډېر وي. اول حکم دا ده که نه چې پاټک ته چې ور ورسېدې ترافیک به درته وایي چې په کراره ځه، هغه راوباسه اسناد دي. موټر اسناد لري، دې نه خو به تېر سي، بیا به د مجاهدینو چک پاینټ ولاړ وي، هغه لري د وسلې د ګرځولو، ټول حکمونه څه ته به یې په ځان باندې منې، بیا همداسې پسې راځه، داسې به کوې، هغسې به کوې، دغسې به کوې، هغسې به کوې، دې کې به دې ما نه مجوره غوښتلې وله، د چاپای دې چا اچولې، ولې دې په خپل سر باندې اچولې ده، او دومره ډېر حکمونه دلته د حضاري، که هلته کله دومره ډېر حکمونه ول، دلته به هر څه شي کوې، داسې به کوې، هغسې به کوې، د حکمونه ډېر سي، نو دغه حکمونه سړي نه څوک بیایي، بأس قوت شجاعت د سړي نه بیایي. خبر باندې پوه شولې؟ تر ټولو نه ډېر مضر د انسان مجاهد د بدوي شجاع او د بأس سړي ته طالبانو ډېر لوی هغه دا ده چې هغه ته جزا ورکړي. کله د بدوي د ژوند سړی چې حضاري ژوند ته راغی او دا حکم نه یې که لږ نافرماني کړي که ډېرې کړي، نو هغه چې ته راخلې جزا ورکړي، دی بیخي طالبانو بأس قوت و شجاعت ختموي، تجربه یې کوي، که نه؟ بس تجربه کې طالبانو له هغه خلکو سره لیدنه وکړي چې د بدوي د ژوند خلک ورغلل حضارې ته، په زندانونو کې پراته سول، یې وخت تېر کړ، یا یې عقوبت و جزا ورکړه، یا یې خالي سلا کړ، یا یو بل طالبانو سخت بې زړه سول، دومره بې زړه سول که نه چې تر حد نه ډېر، که نه؟ چا مثلا په ټپرۍ باندې شروع کړې، دلته یې خرڅوي، څوک طالبانو دکانداري شروع کړله، چا موټرواني شروع کړله، ځکه هغه شجاعت ماده پکې ختمه سوله. تاسې اوس په خبرو پوه شولې؟ ما په خبر
طالبانو علامه ابن خلدون وی ولهذا نجد المتوحشین من العرب اهل البدو اشد بأسا. ترڅو چې کوم خلک په بدو کې ډیر سخت وي، هغه بدو هم درې قسمه وه طالبانو، کلیوالي بدو وه، د میږو والا بدو، د اوښانو تر ټولو نه ډېره د اوښانو بدو وله. ځکه د اوښانو بدو بیا دومره لرې اوسېږي که نه چې بیخي دشتو ته سي، چې انسانانو هلته هېڅ څرک نه لګېږي، نو وحشیت پکې ډېر راپیدا سي. تر څو چې انسان کې ډېر وحشیت او بدو موجوده وي، هغه تر ټولو نه په جنګ کې ډېر سخت وي، سخت کلک عزم لري او ماتېږي نه په جنګ کې. که نه موږ افغانستان کې لیدل طالبانو، که نه یعنې صحیح ده موږ مسلمانان ولو جنګ مو په مقاومت کو، خو بعضې خلکو کې چې بدوه طالبانو ډېره سخته وله، بیخي تر مرګه پورې داسې جنګېدل، که نه بل به داسې شیله غوندې کوله بیا لږ د حضاري د ژوند خلکو به شیله کوله، د بدوي د ژوند خلکو به وچ په زور باندې کار کو، که نه خو څه وخت د دوی دغه د بدوي د شجاعت و بأس ختمیږي، حکمونه ډېر سي، حضاري ته راسي او په حضاري کې حکمونه پرې ډېر سي. خبر پوهېږي؟ نو باید طالبان تنها د حضاري ژوند هم سړی له شجاعت نه خالي کوي. باید موږ طالبانو په دې فکر وکړو د موږ د بحث خلک چې ول طالبانو ډېرې حضاري ته هم راپرېنږدي، داسې انسانان بیا موږ نسو پیدا کوی. ګوره دا کتاب د سیاست کتاب ده، پوهېږئ تاسې په خبر د سیاست ولۍ کتاب ده، د بدوي خلک باید موږ حضاري کې پرېنږدو، او که پرېږدو یم طالبانو ډېرو حکمونو لاندې نه کړو. زه خو طالبانو دا نظامي محکمه چې ردیم د موږ د مجاهدینو هغه بأس و شجاعت ډېر ختم کړی، صحیح د وي دی چې ظلم ونه سي، خو طالبانو دومره کلک یې رانیول چې مازې و څاپېړه چاته ورکړي نظامي محکمې ته تلل. دا طالبانو علمي له لحاظه دا د موږ سیاست ولۍ ته تاوان کوي، کوي یې کوي نه کوي، پوښتنه وکوي کړې ده کوي نه ده کړې. طالبانو موږ چې سیاست ولۍ کوو، طالبانو باید موږ علمي سیاست ولي وکړو، بدوه مو حضاري ته رانولو، د بدوي خلکو د بأس و د جنګ خلک مو څوک نه کړو، ټول د جنګ خلک نه ول. نه داسې ټوکه به وکړو طالبانو دا حکومت کې چې د امارت کې نن ولاړ دي دومره ډېر خلک، دا ټول جنګیان ول. هسې طالبانو تورې د لالا وهي مړی به عبدالله وي، ډېر داسې ستا د بأس خلک مو طالبانو د تورو خلک مو ځان ته خلک ول، هغه د تورې او د بأس په قوت باندې باید پاتې شي. څنګه پاتې کېږي؟ حضاري ته یې مرولی، که نه د قولي اردوګانې او دا شیان طالبانو باید په بدو کې جوړې سي. او بل دا د طالبانو چې په هغوی ډېر حکمونه مه کوئ، نظامي محکمه خالص دوی ته جوړه کړې ده، مازې یو سړی په څاپېړه وله راسه حاضر سه، نو د سړي زړه ماتوي قوت. بیا دا خو څه کوي؟ مازې بندي کړي وروایي چې غواړي دا د چا څوک ختموي؟ شجاعت و قوت ختموي طالبانو. موږ به تک څوک کوو په سیاست ولۍ کې؟ او رښتیا وایي طالبانو چې دی کمې خبرې کوي، خوند کوي که نه کوي؟ دی څه وایي؟ وایي په حضاري کې حکمونه دومره تاثیر کوي د سړي بأس و قوت ختموي، دومره تاثیر کوي. کوم ماشومان چې له اول نه د تربیت میدان ته ورلېږي، له حکمونو سره بلد سوي، هغه ماشومان تر ټولو نه ډېر بېزړی بیا، که نه چې یو علمي درسګاه ته واړه ماشومان ورلېږي، که نه تاسې که فکر وکړئ طالبانو د کورونو کې پلرونه دوه قسمه وي. وایي ماشومان ډېر مه وهه، بعضې هوښیارې زړې ښځې یا زاړه داسې وایي ماشومان ډېر مه وه بېزړه کېږي. لکه دا حکم پې مني، عقوبت د طالبانو دا بېزړه کېږي. کوم ماشومان چې له ابتدا نه داسې علمي تربیتګاه ته ورلېږي، اسلامي علمي تربیتګاه ته ورلېږي چې له اول نه حکمونه شروع وي، کالي به دې داسې اغوستلي وي، سلام به داسې کوي، او دا حکمونه شروع سي له وړکېتوب نه. بیا دی چې مولا کېږي له پوهنتون نه وځي، دی بیا طالبانو سخت بېزړه وي چې اول نه. خو طالبانو پروا نه کوي، علما وایي کله یو سړی دا بیا ابن خلدون مني چې دا ښه کار ده، علمي اسلامي تربیتګاه ته چې څوک ورلېږي، نو هغه تر څو پورې چې طالبانو هلته بېزړه وي ښه ده، خو چې دین دې ورزده که دا دین بېرته ده ته څوک ورکوي؟ شجاعت ورکوي. په علمي میدان کې چې ادب څومره ډېر وي، ځکه طالبانو شجاع سړی بیا بېحیا ډېر وي، که نه شجاعان بیا ډېر، تر څو چې څومره سړی ډېر شجاع وي هغومره ډېر بېحیا وي. تاسې په دې به هم پوهېږئ که نه؟ دا هم یو حقیقت ده. څومره سړی چې بېزړه وي طالبانو هغومره حیاناک او حیي او ستیر وي. نو په علمي میدان کې چې سړی بېحیا وي که ده، که حیادار وي که ده، حیادار وي که ده چې استاد سره د کتاب سره دغه علمي ماحول سره ادب وکړي. که ته وایې بیا یو بل تاوان دلته پیدا کېږي چې دومره ډېر احکام په مدرسه کې عملي کوي. مثلا اوس طالبه دروازې په خوله کې د هغه مه اچوه که نه، هلته یې ویسه چې شمره خالي کې دلته یې واچوي که نه، او دس راواخلې د کوټې مخکې وکړي، دا ټول احکام دې مه یې کوه. خو دا که تا بېزړه کوي، تا ته ادب درښیي، تا مؤدب کوي. په علمي میدان کې د طالبانو دا آداب وي. ابن خلدون وایي ګوره د جنګ خلک باندې ډېر احکام مه عملي کوه، ډېر حکمونه مه ورته کوه، د هغوی د بأس قوت بیا یو د بأس خلک د موږ د جنګ خلک ځان ته خلک وي، هغه باید په همغه وساتل سي. اما په تعلیمي درسګاه کې په علمي میدان کې باید څنګه وي؟ هلته تر څو چې مؤدب وي طالبانو ښه د ادب ورکړل سوي. که ته وایې شجاعت یې ختمیږي بیا د علمي خلکو، نه، هلته چې ته دین ورښیې بېرته سړي کې څوک پیدا کوي. کما رأیناه فی طلبة مدارسنا، د موږ د مدرسو طالبانو کې الحمدلله څومره ادب موجود و که نه و؟ ستا که نسته طالبانو له نورو علمي
درسګاو سره د موږ د علمي درسګاه ځمکه او اسمان فرق ده. د موږ دیني درسګاو شاګردان د استاد دومره ادب کوي له نوره نه، ځکه دلته احکام ډېر دي ورته که نه، خو بیا تر ټولو نه شجاعان هم ډېر دي. ابن خلدون خبره مو ومنله که نه، تر ټولو نه ډېر شجاعان هم دا په امریکایي اشغال کې هم خلکو ته ور معلومه کړله. سوه که نه، که ته وایې ډېر احکام د سړي څوک ختموي؟ دا قانون زه نه منم، زه وایم دا قانون دوه خبرې دي. دا قانون د بعث خلکو ته مه کوه په حکومت ولۍ کې. څه وایي ابن خلدون؟ فقد تبین ان احکام السلطانیه والتعلیمیه مفسده للبعث. د جنگ قوت په حکومت ولۍ کې هلته دا ډېر حکمونه د مجاهدینو د جنگ د خلکو قوت ختموي، هغه جذبه هغه شجاعت یې له بینه وړي. اما په علمي میدان کې خصوصا چې اسلامي تعلیمي درسګاوې وي نو هلته تر څو پورې چې احکام ډېر وي هغه مؤدب لویږي. که ته وایې شجاعت یې له منځه ځي، نه شجاعت یې له منځه ځي، هلته دین ته ورښیې بېرته، دین بېرته دته شجاعت ورکوي. رښتیا شوه که نه؟ موږ او تاسې ولیدله تر موږ نه څوک ډېر مؤدب ول طالبان، او بل شجاعت خو هم تاسې ولید طالبانو که نه. کما لا یخفى عن ملل العالم الحاضر. د نننۍ دنیا پرون مې طالبانو یو عکس ولید د حماس مجاهدینو، یوه ځان ته مستقله کتیبه ده دلګۍ، هلته پې لیکلي ول حفاظ د قرآن. دې کې هېڅوک نه پرېږدي چې هغه خلک پرېږدي چې حافظان د قرآن وي په دې دلګۍ کې، نور نه پرېږدي پکې که نه. نو بیا احکامو سره هم برابر وي، حیا او ستیر او مؤدب هم وي سره له هغې څوک هم ورسره وي، شجاعت هم ورسره. نو الله دې وکړي چې تاسې دې ما په خبره پوه شوي که نه. نو وړو ماشومانو سره به هم طالبانو ډېر کار نه لري. کورونو کې بعضې خلک واړه ماشومان ډېر وهي، تهدیدوي، نه به یې کوي طالبانو. دا علمي څوک ده؟ دا وهل ډېر نه ورکوي طالبانو، بې زړه کېږي. انسان سره شجاعت هم یو ښه صفت ده که نه. خو شجاعت چې بیخي اوج ته ورسېږي بې حیایي پر جوړېږي، داسې حالت هم باید نه وي. الله انسان معتدل پیدا کړی. تاسو طالبانو چې یو کتاب ده طریقه محمدیه نومېږي، هلته بحث کوي په دې باندې. انسانان الله عز وجل چې پیدا کړي هر صفت کې به کمال ته نه رسېږي، ځکه هر صفت کې چې کمال ته ورسېږي بیا طالبانو عوارض جانبي لري. شجاعت چې انتها ته ورسېږي بې حیایي ته جوړېږي، متوسط حالت به وي چې هم حیا ورسره وي طالبانو هم شجاعت ورسره وي که نه. کبر څه معنا طالبانو؟ په خلکو ډېر ځان جیګ بلل. نو تواضع څه معنا؟ ډېر ځان ټیټ بلل هم طالبانو که نه، چې ځان ډېر ټیټ وبلي طالبانو دا هم بیا ځان ذلیل کوي، او ډېر بې جیګ هم نه بلي طالبانو، ډېر جیګوالی او ډېر ټیټوالی متوسط حالت به